حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د پلار د خدمت او حسن سلوکو یو اعلی قسم دا هم دی چې داغه د انتقال داغه د مرګ نه بعد داغه د دوستانو سره خپلوانو سره داغه اکرام کوه، داغه احترام کوه، داغه سره تعلق ساته. دا د پلار د دوستانو د محبت حق ادا کړو. د دې حدیث روایت صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، خبره د صله رحمۍ د خپلولۍ د بیان خبره شروع وه. د یو حدیث مې پکې ځکه بیان کړو چې دې نه معلومه دا شوه چې مور او پلار خوشحالول غواړي، د هغوی د مرګ نه بعد د هغو د خپلوانو سره تعلق ښه ساته. خو د مور او پلار خپلوان چې دي خو دغه ستا اقربا دي که نه، دغه ستا خپلوان دي، خو یا به یې د مور خپلوان وي یا به یې د پلار خپلوان وي. د دواړو سره ښه تعلق ساته. چې دواړو سره د ښه تعلق وساتلو تا صله رحمي وکړه، تا د اهل قرابت حق ادا کړو، تا مور او پلار په قبر کې خوشحاله کړ. چې مور او پلار دې خوشحاله کړو، الله دې خوشحاله کړو. چې الله دې خوشحاله کړو، الله به جنت ته بوځي. غواړي چې جنت ته لاړ شي نو مور او پلار خوشحاله وه، الله خوشحاله وه. الله څنګه خوشحاله؟ مور او پلار خوشحاله وه. الله څنګه خفه کوي؟ نعوذ بالله مور او پلار خفه که. مور او پلار څنګه خفه کوي؟ د هغو د خپلوانو سره ښه تعلق مه ساته. هغه د مور او پلار د خپلوانو سره دشمنی کوه، د مور او پلار د خپلوانو سره صله رحمي ختموه. دا به تا جهنم ته بیولي. نو چې غواړې مور او پلار خوشحاله کړي، ته د مور او پلار د خپلوانو سره که ستا ترونه وي، ستا د تره زامن دي، ستا د تره مسیان دي، ستا تربوران دي، دا ټول ستا ماماخیل دي، ستا خوریان دي، ستا وریرونه دي وغیره وغیره. ستا د پلار خوریان دي، ستا د پلار ماماګان دي، ستا د پلار وریرونه دي، ستا د پلار خپل خپلوان دي، ستا د مور خپل خپلوان دي، دوی سره ښه تعلق ساته. نو تا الله مور پلار خوشحاله کړ. که مور پلار دې خوشحاله کړو، الله دې خوشحاله کړو، الله به جنت ته ولي. د دې وجې نه محترم مسلمانانو ورونو، ډېر زیات کوشش کوئ، لوی مه کوئ، تکبر مه کوئ. دا صله رحمي نه پالل، دا خپلولي نه پالل، دا ټول تکبر علامې دي، دا د لوی علامې دي. هیڅ شی ولا که تا هغه ته ورسې په تکبر سره، که ته خپلوانو کره نه ځې ولا که هغه ته یو ذره نقصان هم ورسېږي، ټول خلک به تا بد یادوي. تا پسې به خبر کې چې او پلانې څونه تکبر انسان دی، څونه متکبره دی، څومره لویي کوي، خپلوانو سره تعلق پرېښی، خویندو سره تعلق پرېښی دی، ورونو سره تعلق پرېښی دی، تره زامنو سره تعلق پرېښی دی، ماما زامنو سره تعلق پرېښی دی، خوریانو سره تعلق پرېښی دی، ترور سره تعلق پرېښی دی، خور سره تعلق پرېښی دی وغیره وغیره. دا تکبر مه کوه، دا لویي مه کوه. دا تکبر دی والله چې خوار کی، دا تکبر والله چې تا هلاک کی، ستا دنیا هم خرابوي، ستا آخرت هم خرابوي. د دې وجې نه کوشش دا کوئ، تکبر مه کوئ، لویي مه کوئ، او د خپلو خپلوانو سره ښه تعلق ساتئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.